بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د 5 خوبونو تعبیر کوم. اول خوب ده یو زنانه خپل پلار او خسرې په خوب لیدل چې هغوی د حج نه راغلي او دواړه وفات شوي هم دي. دویم خوب ده یو زنانه چې خاوند یې وفات شوی او اوس خپل لیور سره نکاح کړی وایي چې همیشه په خوب کې وینم د مخکینی خاوند مې او رانه خفه یي په غوسه وي. یو خوب داسې ده وایي چې قبر څخه خپل لاس یې راایستلي او لاس یې په وینو وي. هر څومره قبر کې لاس یې دننه کوم هغه لاس یې دننه کېږي نه. څلورم خوب د لمر کسوف شوی وي یعنې لمر نیول شوی وي او په ډېر تعجب باوره طریقې سره وایي دا کسوف بېرته راوځي وي موږ یو کوشش کوو. پنځم خوب ده یو کس سره د خپل مور او پلار د پلار د تره زوی سره په حرم کې وي چې د خړې اوبه سیراب پرې راشي. نو دا 5 خوبونه دي. دا انشاءالله تعبیروو. اخره پورې موږ سره پاتې شئ. که چینل کې نوي یاست چینل سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ، ملګرو سره شریک کړئ. راځو اول خوب ته. وایي زموږ په کور کې یوه زنانه خوب لیدلې ده چې پلار او خسرې دواړه څه وفات شوي هم دي. لاره کې ورته وایي ولاړ وي داسې ښکاري چې دوی وایي له حج څخه راغلي وي او لنګوټې پر سرونو وي او دریم کس ورسره وي خو هغه نه پیژندل کېږي. نو دا ډېر ښه خوب ده چې کله مړي په خوب کې وکتلی شي څو هغوی حج کوي یا یو نیک عمل کوي، لمونځ کوي، تلاوت کوي، عبادت کوي یا حج کوي او په هغه نیک عمل کې ته وګورې. د ډېر زیات تعبیرونه دي. یا خو داسې ده چې دا مړي چې ته په خوب کې ګورې چې هغوی لمونځ کوي یا تلاوت عبادت یا حج دوی عملونو ته ضرورت لري، دعاګانو ته صدقاتو ضرورت لري چې اولادونه یې ورته وکړي باید یا په دې باندې تعبیر کېږي. او کله کله په دې چا چې په خوب کې لیدلې ده ده ته هم تعبیر کېږي چې ده ته یو خبرداری وي چې په دغه شیانو کې ته سست یې، کېدای شي تاسو باندې د حج فرض وي نو تاسو په دې کې سستي کوئ یا دا غواړي چې تا ته وښیي تاسو باندې د نیک عملونه وکړئ او ګناهونو ځان پاک وساتئ. نو داسې هم تعبیر لري او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې دا مړي چې کوم تا په خوب کې کتلي چې دوی حج نه راغلي نو حج نه څوک راسي خو صفا کېږي، ګناهونه ورته بخښل کېږي. نو معنا دا چې دوی ګناهونه بخښل شوي الله تعالی ته نږدې دي. په دې باندې هم تعبیر کېږي چې الله تعالی د چا څخه خوب کتلی ده یعنې تا ته تقوا نصیب کړي، خپل هغه قرب او نزدېکت نصیب کړي، ارمانونه دي الله تعالی پوره کوي او تا باندې که غمونه یې تکلیف وي هغه انشاءالله رفع کېږي. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې هغوی دا مړي ضرورت لري صدقو ته، دعاګانو ته. نو هغوی ته دعاګانې وکړه، صدقې ورته ورکوي چې هغوی تاسو نه راضي شي او هغو ته خیر ورسیږي. والله تعالی اعلم. دویم خوب ته راځو. زنانه وه څه وفات شوی خاوند په خوب کې ګوري. دی وایي چې زما خاوند وفات شوی ده، بیا ما بله نکاح وکړه له ورور سره یعنې لیور سره ډېر په مشکلات سره ځکه زما خوښه نه وه. هغه خاوند مې هېڅ زړه نه وی نوځي، زه مې همیش ډېر خفه وي. کله هم چې په خوب کې وینم راڅخه خفه وي. د مخکینی خاوند مې وایي رانه خفه وي، خبرې راسره نه کوي. چې دواړه ګورم چې دواړه د مخکینی خاوند د اوسنی ورور یې وایي دواړه رانه خفه وي او راسره خبرې نه کوي او ډېر زیات خفه کېږم وایي په دې سبب دا ولې ما سره خبرې نه کوي. او په خوب کې اول خاوند همیش ژوندی وینم خو رانه خفه وي. یعنې دا خوبونه ډېر ګورم د مخکینی خاوند مې د زړه نه بیخي وځي نه. نو دا خو په دې باندې تعبیر کېږي چې ته د مخکینی خاوند ته د زړه نه نشې ویستلی او د اوسنی چې کوم ژوند تا شروع کړی د لیور سره دی، د قسمت دی د سره و نکاح، نو دا تا ته پکار ده چې نور هغه یاد نه کړې مخکینی خاوند دی، نه د اولادونو ته یاد کړي او نه د خاوند مخکې دی یاد کړي، بلکې د اوسنی چې کوم ژوند دی دا په دې باندې شکر وباسه، خپل ژوند روان که او دا ژوند دی په ځان باندې مه تریخوه. داسې کوشش وکړه چې د اوسنی ژوند د ستا لپاره همدغه الله لیکلی به دغه تقدیر ومنه او همدغه حالت ځان ته کوشش وکړه چې په ښه ته یې واړوې، لکه ښه ګزاره وکړه، ښه وخت تېر کړه. یعنې دا ته چې په خوب کې ګورې دا مخکینی خاوند د تا نه خفه وي، غوسه وي، خبرې در سره نه کوي، په قهر وي. د دې تعبیر په همدغه ده چې هغه خفه ده په دې باندې چې ته ولې د اوسني ژوند نه منې، ته ولې خپل ژوند خوشحالي سره نه تېرې، ته ولې د خپل اولادونو سرپرستي کې سستي کوې، ته ولې د اوسني خاوند د کور ګزاره او د شیانو کې بې حوصلګي کوې، ته ولې دا خو د تقدیر د الله تعالی هغه د وفات او ستا د پاتې کېدل. نو په دې کې خو هېڅ حرج نشته. نبي رسول زمانه کې ټول زنانه وفات کېدل یا طلاق کېدل ټول نکاحونه به یې کول او ښه خوشحاله ژوند به یې تېرول. نو ستا لپاره اگر چې زموږ په اجتماع کې هغه لږ بې رضایته دا کارونه کېږي نور ته کوشش وکړه چې اوس خپل ژوند سره نو جوړ راسې او داسې کار مه کوه چې هغه ځان لپاره نه خفګان باید شي، د خاوند لپاره د اوسنۍ او د کورنۍ لپاره دی هم. نو په دغه باندې تعبیر شو چې دا که غواړې چې د مخکینی خاوند دې روح آرام وي دعا ورته وکړه او د زړه نه یې وباسه او هېڅکله د اوسنۍ خاوند د ورور په مخ کې هغه مه یادوه، اولادونو ته دې مه یادوه، اولادونو ته یې مه ووایه چې همدغه ستاسو پلار ده. ژوند دې کوشش وکړه چې ښه تېر کړي
ترڅو چې د اولادونو سرنوشت دا خراب نشي او د دوی تربیه باندې ډېر کوشش وکړه خپل ژوند کې او هغه مخکینی خاوند ته دې صرف دعا وکړه هغه دعا ورته وکړه په زړه کې دعا ورته وکړه هر لمونځ نه پس دعا ورته وکړه خو یادوه یې مه ډېر وله دې وکړي څه دا تعبیر باندې ته پوه شوی یې ستا دویم خوب ده څه تا ویلي دي خاوند لاس مې د قبر نه وتلي وي او په وینو وي او ته کوشش کوي چې هغه بیرته قبر ته ننباسې نو دا خوب دی په دې باندې تعبیر کېږي چې دا لاس د خاوند وتل دا یو په دې باندې تعبیر کېږي هغه تا نه چې غواړي هغه تا نه دعا غواړي هغه ستا نه صدقه غواړي چې یو شی دغه په نوم ته ورکړې دعا ورته وکړي یا په دې باندې تعبیر کېږي دغه په وینو سروالی هغه په درد پکې یا تکلیف وي زخم وي دا په دې باندې تعبیر کېږي چې د باندې کوم حق پاتې ده د شریکې د کوم شریکي کار او د شریکي کوم حق په د باندې پاتې ده هغه ورته ادا کوي قرضدار د هغه ورته ادا کوي یا د ورور حق پاتې ده د کوم ورور یا خور کوم حق پاتې ده په د باندې او که هیڅ شی ني نو همدغه د اوسنی ورور ستا خاوند د حق ده چې د باید د احترام وکړي هغه غواړي ستا نه چې د احترام وکړي او د سره ښه ژوند تېر کړي نو په دغه باندې تعبیر کېږي دغه مسایل باید ته معلوم کړي چې د قرضدار ده یا کوم شریک حق پرې پاتې ده یا کوم خور سره د څه معامله وه او که دا دواړه نه وو درې واړه نه وو قرضداري شریک او خورې نو بیا دغه ورور چې دا اوسنی ورور چې دا ستا خاوند ده په دغه باندې تعبیر کېږي چې د حق ده چې باید ته د احترام وکړي د سره ښه ژوند تېر کړي هغه بیا خوشحاله کېږي انشاءالله والله تعالی اعلم څلورم خو د وایي لمر تندر یا کسوف نیولي وي داسې چې زموږ په کوڅه کې وایي داسې غټه دروازه وي او په دې دروازه کې یو نت او پیچ وي او لمر راکش کړي وي د لمر یې وایي راکش کړي وي دا نور او د دې باید شوي چې لمر کسوف شي تیاره شي او کسوف واقع شوي زه فکر کوم چې اوس مې مور ورځي او یو پیچکش ورسره وي او دا نت او پیچ خلاصوي او زه وایم چې همدې سره بیا دا کسوف لرې کېږي زه وایي دومره فقط دومره ورته مې وایم چې مورې ته خو ورځې دا پیچ خلاصوي خو په ارامي سره دا کار وکړه ځکه همدغه طریقه ده په همدې باندې دا کار کېږي تار وخت دا کار کړی ده خو لږ په ارامي سره دا کار وکړي مشکل نه ده انشاءالله په ارامه باندې نارمل حالت ته به بېرته راشي نو ته وایې چې وایي مور مې په ارامه لاړ شي او هغه پیچ خلاص کړي او لمر یو دوه پړقه وکړي او خپل نارمل حالت ته ورشي نو په دې خوب کې د لمر نه مراد ستاسو د کور مشر ده که پلار دې ژوندی وی نو پلار باندې تعبیر کېده د پلار په غوسه باندې د لمر کسوف کېدل د پلار په غوسه باندې تعبیر کېږي اوس چې پلار دې ژوندی نه نو ستاسو د کور په مشر باندې تعبیر کېږي چې هغه سره تاسو ډېر په زحمت یې ستاسو د کور کوم مشر څه ده ستاسو کور چلوي مشر ورور ده یا بل څوک ده هغه سره تاسو ډېر په زحمت یې خصوصا مور ډېر په زحمت ده او ته پرې پوهېږي هم نو په کار ده چې ته ورسره همیشه مشوره ورته ورکړي او دغه په هر څه باندې پوهېږي هم ښه احساس هم لرې د مور دغه حالت درک کوي نو دغسې د مشر د کور څوک ده که مشر ورور دي که بل څوک وي هغه سره هم خبره وکړه او هغه ته هم ووایه چې هغه هم دا مسله درک کړي چې مور باندې څومره بوج پرېوځي دا مسله او دا دروازه چې ستاسو په دې کوڅه کې ده دې نه مراد همدغه ستاسو د دې قوم کې د ستاسو د کورنۍ کې مشر مراد دغه ده چې دغه مسله په همدې باندې حل کېږي چې دغه په تفاهم سره په ارامي سره او په خبرې کېناستلو سره که ستاسو په منځ کې څه مسله وي دا مشر ستاسو د کورنۍ څه ده د قومي مشر ده یا د کورنۍ مشر د مشر ورور سر څوک وي دغه ستا د مور د روابط هغه سره چې کوم کورنۍ مسایل په تاسو تصمیم نیسئ د واده او د مریو د مسایلو کې غټ مسایلو کې نو هغه سره تاسو مشوره کوئ هغه کې مور د لږ تکلیف وي او دغه تکلیف باندې ته پوهېږي او کوشش کوي چې ده ته سهولت ورکړي ورسره همکاري وکړي نو دا وکړه څومره ته کولی شي په دې کې مور سره د همکاري وکړه هغه ته ښه تسلي ورکړه او هغه سره همیشه په تفاهم کې اوسېږه انشاءالله نو پنځم خوب ده وایي خوب کې زه او مور او پلار او تره زوی مې هم حرمین کې یو وایي مخامخ کعبه وي اوبه راشي خړې سیلاب غوندې وایي په دې وخت کې موږ باندې سره اوبه سیلاب راشي نو سیلاب په خوب کې خطرناک تعبیر هم لري ښه تعبیر هم لري هغه وخت تعبیر لري چې ته ترې نجات پیدا کړي ته ترې ووځي او دا سیلاب تا کور باندې رانیسي یا ته په تا باندې رانیسي یا څه خرابي ونه کړي په دې صورت کې دا ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي چې ته کم تا سره کم ویره ده بیکاري ده ویره ده ډار ده مشکلات دي مریضي ده کورنۍ مسایل دي دا مشکلات انشاءالله په اساني سره تېرېږي او تا ته څه مسله نه پېښېږي او تا ته رزق مال او خیر رسېږي انشاءالله ښه تغییراتو طرف ته او ښه حالت طرف ته تابعي او تا ته ښه وسایل او ښه مال او حلال مال او وسیله او سبب کاروبار د انشاءالله پیدا کوي او که په دې خوب کې ته د سیلاب نه په تکلیف شوی دغه مشکلات دي وي تشویشونه وي دا ټول انشاءالله رفع کېږي په دې شرط چې په دې خوب کې د سیلاب نه ته بچ سوی دا مور دې بچ کړی وي او دا تره
زوی دې څه داسې هغه یا تاسو یې بچ کړی یا تاسو هغه بچ کړی ده او د سیلاب نه تاسو بچ شوي یاستئ نجات پیدا کړي نو بیا ډېر ښه تعبیر لري دا نو منتظر اوسئ چې انشاءالله دا مشکلات دې حل کیږي حالات ښه کیږي والله تعالی اعلم. نو دا د نن ورځې خوبونه او تعبیرونه الله دې وکړي چې ستاسو قناعت حاصل شوي وي او ماته لیږئ نو همدغه واتساپ نمبر کې ماته ولیږئ او ویډیوګانې لایک کړئ چې کله دا ویډیو مو کتله قناعت ته حاصل شو نو یو کمنټ کې ماته اطمینان راکړئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.